د ترور د زوی نه رونو ستر کیږي، د ماما د زوی نه ستر کیږي، د تره د زوی نه ستر کیږي، د لیور نه دا ستر کیږي. زمونږ دا ښځې په کور کې سوچ وکړه دا د لیور نه ستر کوي؟ نه، د لیور په مخ کې مخ ښکاره دی، د لیور په مخ کې سر ښکاره دی، د تره د زوی نه ستر نشته، د ترور د زوی نه ستر نشته، د ماما د زوی نه ستر نشته. دا ګناهګاره شوه. هغه څوک چې ورته ګوري هغه هم ګناهګار شو. رسول الله مبارک فرمایي العینان تزنیان و زناهما النظر، سترګې هم زنا کوي او د هغې زنا دا ده چې دا هغه پردو ښځو ته ګوري چې د چا نه یې پرده کېږي. ښه اوس یاره که د لیور نه په ښځه باندې ستر کومه نو دا خو زما رور دی، نو که د هغه نه په دې ښځه ستر کومه نو دی به خفه شي. یاره که د دې خپل رواره نه ستر کومه او نو دا به خفه شي، دا رواره به مې خفه شي. که د خورۍ نه ستر کوم نو خورۍ به مې خفه شي. که زما د لور دا زما د رواره نه ستر کوي، د ترور د زوی نه ستر کوي او د ماما د زوی نه ستر دا کوي، نو دا او د تره د زوی نه ستر کوي، نو دا خو تره خفه کېږي، دا خو ماما خفه کېږي، دا خو رشته داران خفه کېږي. نو که لوی الله ستا په دې بې سترۍ باندې خفه شي هغه خیر دی، خو چې تره خفه نشي او ماما خفه نشي او رواره خفه نشي. الله الله احسانات در باندې د الله دي، عذاب و سزا به در الله در کوي. نو د الله خفګان ترې ځان نیولې د الله خفګان برداشت کول درته آسان دي او د تره خفګان درته برداشت کول دا ګران دي، د ماما خفګان درته برداشت کول ګران دي. رونو د ایمان کمی د ایمان داسې نه ده چې 15 ګړه پټکې د سر نه تاو که او په لاس کې چې کم دی 15 ګړه تسبیح واله او ذکر کوه او ټول ورځ په نفلونو باندې پروت او نفلونه کوه، سجدې لګوه او خیر دی ښځې به بې پردګۍ سره ګرځي. نه، چې کم مامورات دی او کم منهیات دی، د کومو شیزونو الله پیغمبر حکم کړی دی په هغې به موږ راتګ کوو، او چې د کومو شیزونو الله پیغمبر موږ منې کړي وو د هغې نه به موږ ځان ساتو. د رسول الله مبارک اطاعت چې موږ نورو په دې دنیا کې ونکو او د الله احکام ونه منو، دا به قبر کې منو. ولې د پردې دا حکم دا د ام المؤمنین دپاره راغلی دی یوازې، او که دا د صحابو د بیبیانو دپاره راغلی دی، او که د قرآن او د حدیث د احکام د هغوی دپاره زموږ او ستاسو دپاره نشته. یا د جهنم دا سزاګانې چې هغوی بې پردګۍ کړې وي د هغوی دپاره شته او زموږ او ستاسو دپاره نشته. تره که خپه خیر دی